السلام علیکم دوستانو، د الله تعالی د ذات د نومانو یو وظیفه در سره شریکه کوم چې د هر قسم مصیبتونو، غمونو، آفاتو لپاره یو مجرب عمل ده. که غواړئ په زندگی کې مصیبتونه، تکالیف، مشکلات ټول ختم کړل سي، نو د دې وظیفې ورد، د دې وظیفې عمل وکړئ او دغه وظیفه پر هغه طریقه باندې استعمال کړئ کوم چې زه درته ښیم. که د هر انسان په زندگی کې مشکلات وي، که هغه مشکلات د انسان په زندگی کې د کاروبار وي، که هغه مشکلات د انسان په زندگی کې د اولاد وي، اولاد نه وي، یا اولاد داسې وي چې بې لارې وي، یا که د هر انسان په زندگی کې کورني مشکلات وي، یا د ښځې او د خاوند تر مابین مشکلات وي، مینه محبت ګرانښت نه وي، یا د انسان په زندگی کې د کاروبار مشکلات وي، کاروبار نه وي، فقر زیات وي، مسکنت وي، غریبی وي، مال و دولت نه وي، هغه انسان هم دا وظیفه کولی شي. یا د انسان په زندگی کې داسې وي چې مصیبتونه ټول وخت له غمو، له تاوانو، له نقصاناتو سره مخ وي، او په زندگی کې مثلا دته هیڅ کله خوشحالي نه وي ملاو سوی، او هیڅ کله دی په زندگی کې پر خپل ژوند باندې خوند نه وي اخیستی، یعنې خوشحاله زندگی که دی غواړي او له زندگی څخه مصیبتونه، غمونه، آفتونه ختمول غواړي، هغه انسان لپاره هم دا وظیفه ده. هغه دا وظیفه کولی شي. دا وظیفه د الله تعالی جل جلاله د نومانو ده، او دا وظیفه پر یو کاغذ باندې لیکل کیږي، له خپل ځان سره محفوظ کیږي، او هغه انسان چې تر څو پورې دا وظیفه ورسره وي، دغه عمل ورسره وي، الله تعالی به یې کامیاب ساتي. بل دا وظیفه خاص کړ د هغه انسانانو لپاره هم ده چې هغه مریض وي، ناجوړ وي، بیمار وي، چې هر قسم ته بیماری وي، هر قسم ته ناجوړي وي، یا پر ده باندې سحر سوی وي، یا جادو سوی وي، یا بد نظری ور باندې تاثیر کړی، له هغه بد نظری څخه د بچ کېدلو لپاره هم دغه عمل دی کولی شي، چې ډیر بهترین او طاقتور عمل ده او ډیر مجرب عمل ده. یا هغه انسان مثلا چې مشینګری لري او په هغه باندې کاروبار کوي، چې هر قسم ته مشینګری وي، دی د خپل کور نفقه روزي ور باندې ګټي، خو هغه مشینګری له تاوانو سره مخ وي، خرافیږي ډیره، یا د هغه مشینګری لپاره یا کاروبار نه پیدا کیږي، د هغه مشینګری لپاره یا مثلا فایده نه پیدا کیږي، د دې عمل لپاره دایم دا عمل کولی شي چې هغه کاروبار لپاره مثلا د هغه مشینګری د سالم ساتلو لپاره دا عمل وکړي. یا یو ډریور د مثلا په یو علاقه کې چلیږي، مثلا پر یو لاین باندې یو مشینګری چلوي، خدای پر هغه علاقه باندې له غرو څخه ویریږي، له آفاتو، له مصیبتو څخه په وهم کې وي، هغه انسان دی هم دا وظیفه وکړي، له ځان سره د محفوظ کړي، ان شاء الله هیڅ کله به د په مخ کې نقصان نسی را، تاوان سره به نسی مخ، او د غلو له نقصان سره، د حکومت له نقصان سره، هیڅ کله یو قسم مصیبت سره به هم دی نسی مخ. دوستانو د وظیفې طریقه دا د وظیفه درته ښیم، کم چې دا نقش ما در کړی ده، دا پر دغه طرف باندې ولیکئ، پر سر باندې بسم الله ولیکئ، دا کم اته شپږ چې لیکلي دي د دې پر ځای باندې بسم الله ولیکئ، له هغه نه بعد داسې لیکې وکاږئ، دا څو لیک چې دي هغه رقم پر هغه ترتیب یې وکاږئ، په اول کې یا الله یا الله یا الله ولیکئ، په دوهم کې یا غفور یا غفور یا غفور، دا کوچنی جیم هم ورسره ورکوئ. د جیم معنا دا ده یا الله جل جلاله، یا غفور جل جلاله، یا رحیم جل جلاله، یا فتاح جل جلاله، دا ټول د الله تعالی نومان دي. نو پر دغه ترتیب یې ولیکئ. کله چې دې ولیکئ دا نقش، که چیرې ته د مرضو، د آفتو مثلا د مرض د بیماري لپاره لیکې، په اوبو کې یې واچوه، په هغه کس باندې یې وچښه، هغه ته به الله شفا ورکړي. که هر رقم بیماري وي، بد نظري وي، جادو، سحر، څه وي، کې د محبت لپاره کوي، د ښځې او د خاوند تر مابین، یا نور دوستان، ورونه، قریبان، مثلا په کور کې کورنۍ چې هر څوک یې په اوبو کې واچوه، په هغه کس باندې وچښه، الله تعالی به دې تر مابین مینه او محبت پیدا کړي، غمونه به الله ختم کړي.
او کچیر یو انسان د کاروبار د ځان لپاره کوي چې کاروبار کې پر مخ ولاړ شي او دته کاروبار ورکړي، الله تعالی ترقي ور نصیب کړي او دی له مصیبتو له غمو له توانو څخه په محفوظ کې وساتل شي، نو هغه د په خپله بټوه په خپل ځای کې دا کاغذ وپیچي ورسره کیدی دي هیڅ کله به له مصیبتو سره نسي مخ. او هغه انسان چې پر خپله مشینګري کاروبار مثلا چې دی یا سفر کوي د غلو په لار کې یا دی غواړي مثلا د ده مشینګري وي هر وخت خراب له نقصان توانو سره مخ وي، هغه دی مثلا دا په یو تعویض په شکل کې چې هر رقم د زده وه پر هغه تعویض په شکل کې په یوه یا په 2 تر 3 جامو پورې دی دی وګنډي او هغه د تعویض شکل دی راواخلي په هغه مشینګري دی یو محفوظ خوندي ځای وځړوي چې د چا ورته پام هم نه وي، نه یو څوک لاس وړلی شي نه یې خرابولی شي، نو چې دی یې کله ورباندې وځړوي چې تر څو پورې دغه نقش دا عمل پر دې ځای زړیږي الله تعالی به د ده مشینګري له نقصان سره نه کړي مخ، او تر څو پورې چې له ده سره وي هیڅ کله به دی په تاوانو له نقصاناتو سره نسي مخ. یا د انسان بل کاروبار د دکان د سیار څه د هغه بیا داسې وکړي چې دغه نقش دی هم د تعویض په شکل جوړ کړي په خپله دکانداري کې دی وځړوي، الله تعالی به د دې په برکت سره د په دکانداري کې برکت واچوي او پر مخ باندې به یې بوځي. نو لهذا دوستانو دا عمل خپله یې هم وکړئ، نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. پر الله مسپارم. السلام علیکم.